تاسو یوازې دغه فکر وکړئ چې تاسو په یو تور غار کې بند یاستئ او د دې ځایه وتل هم ناممکن دي. زموږ د نننۍ ورځې کهاني همدغه ده. د کهانۍ په شروعات کې مونږ یو د هایپر په نوم پروفیسر وینو. هغه د خپل سپي سره د خپلې کورنۍ په لټه کې و چې شاوخوا 1900 کال کې ورک شوي و. یوه ورځ هایپر په ځنګل کې یو غار ولید. هایپر چې کله غار ته نږدې شو نو په دننه غار کې یو وحشي سړی ولید چې د هغه سره ټوپک د پخوانۍ وختونو ښکارېده. داسې ښکارېده لکه په همغه ځای کې چې یخ شوی وي. حیران او اندېښمن هایپر کور ته رستون شو. هایپر په حقیقت کې د 2 زده کوونکو ته ټایلر او جوکی ته راغی او هغو ته یو څه وویل. کله چې هایپر په 2م ځل غار ته ورسید هغه دا پریکړه وکړه چې دننه لاړ شي. کله چې هایپر دننه لاړ نو هغه ولیدل چې هغه یخ شوی سړی حرکت وکړي. د پروفیسر له تلو څخه 2 ورځې تېرې شوې وې خو ټایلر او جیکي د هغه نه هیڅ پیغام ترلاسه نه کړو. دوی دا پریکړه وکړه چې دوی د هایپر لټون وکړي. دوی لاړل د هایپر یوې مینهوالې ته وویل چې هغه خپل د پلار موټر راولي. د فرا کوچنی خور پاربي او د هغې ملګري هم د دوی سره هلته راغلل د ښوونځي د یوې پروژې لپاره. دوی په لاره کې د هایپر د فامیل یو وینو موند. بیا دوی پوه شول چې هایپر دوی ته دروغ ویلي وو چې هایپر په 1900 کال کې د یوې وحشي کورنۍ په لټه کې دي بلکې دی د خپلې کورنۍ په لټه کې و. بیا یو زوړ پړی ولید چې هغه د غار یوې بلې غاړې ته بوتلو. دوی دا فکر کوه چې دغه پړی د هایپر نشي کېدی ځکه چې دا ډیر زیات زوړ دی. اوس دوی باید د غار ته لاړ شي خو دغه غار ډیر زیات ژور دی. دوی دا پریکړه وکړه چې یو ښکته شي. په داسې وخت کې چې پیربي د باندې ودرېده ځکه چې هغه د ښکته کېدو نه ډیره زیاته یریده. دوی همدغسې مخته روان وو چې را هم هغه طبقه ولیده چې هوپر ته احساس شوي وه. دوی ټولو یو په یو د هغه ځای نه تېرېدل پیل کړل. له بلې خوا کله چې هوپر د هغه سړي شاته لاړ هغه یو څه عجیب احساس وکړ. هوپر په غار کې د یو چا چیغې واورېدلې. دی په منډه له غار نه راووت. موږ مخکې لیدلي وو چې کله هوپر غار ته ننوت نو د باندې لمر و مګر کله چې 15 دقیقې وروسته له هغه غار نه راووت بهرنۍ نړۍ د باندې بیخي بدله شوي وه. موټر کې نوې بوټي او ونې را اشنا شوي وو. دا ځکه چې په بهرنۍ نړۍ کې 300 کاله تېر شوي وو. هوپر د چرا او جکي کڅوړه هم هلته ولیده. دی په دې پوهېده چې دوی به د ده په لټه کې راغلي وي نو هغه پریکړه وکړه چې بیرته غار ته رستون شي. په دې دوران کې ماشومان مخ په وړاندې روان وي چې په دې کې د چا چیغه واورېده باندې. ګرانو کتونکو دا وه د دې کهانۍ لومړۍ برخه. که تاسې د دې کهانۍ 2مه برخه غواړئ نو د 2مې برخې لپاره موږ ته کمنټ وکړئ او د داسې نورو خوندورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. بای بای، تر بیا ښه وخت، د خدای پامان.